کلنی اظهار لیک د کلنی اظهار لیک د وړاندې کولو لپاره دغه پته ards.ard.gov.af ته سرور ښکاره کړئ او خپل کارونکي نوم او پټ نوم مو د عوایدو لوی ریاست د برېښنایي اظهار لیکونو د وړاندې کوونکي سیستم په اصلي پاڼې کې ورکړئ. وروسته د اظهار لیکونو برخې ته په ورننوتو سره د ناوړاندې شویو اظهار لیکونو برخه پرانیزئ. بیا د شرکتونو پر عایداتو باندې د مالیې برخې ته په ورتلو سره د خپل مکلفیت دوره مو وټاکئ. اوس نو تاسې د شرکت د فعالیت پر بنسټ اظهار لیک خانه پوري کولی شئ. لومړی پلورنې په 310 کرښې، پیرنې په 313 کرښې او لګښتونه له 613 کرښې څخه تر 900 کرښې پورې رسول کیږي. د لګښتونو په برخه کې اداري، د ترمیم، د کرایې ورکړې، د تدارکاتو او اجناسو، د جواز د فیسونو، برېښنایي، د اوبو او اړیکو، تنخواو او نور لګښتونه په اړوند کرښو کې رسول کیږي. بیا سیستم په اتومات ډول د مالیه ورکوونکي د ځاني اظهار له مخه د ناخالصو عوایدو، لګښتونو او خالصو عوایدو سنجش محاسبه کوي. د دغو معلوماتو تر لیکلو وروسته د لیک تڼۍ کلیک کړئ. د لیک تڼۍ په کلیک کولو سره د محاسبې پاڼې ته ورسخیږئ. په دغه پاڼې کې د ورکړې وړ مالیه، د اظهار لیک د ځنډ جریمې او د ورکړې د ځنډ جریمې کتلی شئ او که د تصحیح اړتیا وینئ د ارزیابي بدلون تڼۍ کلیک کړئ او وروسته د PDF تڼۍ په کلیک کولو سره اظهار لیک په اتومات ډول ښودل کیږي. تاسې یې چاپولی شئ او که چیرته ورکړه یا تحویلي در باندې پاتې وي د مالیاتو د لومړنۍ تصفیې لپاره بانک ته رجوع کړئ. زموږ مالیه، زموږ هیواد، زموږ راتلونکی.